من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذكم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم. زمارونو دا موجوده حالاتو کی ما تیر جمعم در طویل و بل جمعه چې دا یو ازمایشم دی او دا الله د طرف نه د ظالم د پاره یو عذاب دی. په داسې موقع باندې پکار دی چې مونږ الله یاد کو. ما تاسو طویل چې استغفار دا وای او توبه وباسي رب العالمین ته. کله چې د الله د طرف نه یو ازمایش راشي ایا یو امتحان راشي هغه کې الله ته رجوع پکار ده. عذاب راشي بیا توبه استل پکار دی، استغفار ویل پکار دی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمای وی چې کله خدای پاک په انسان داسې یو څیز راولي چې ظاهر کې هغه چاته نی معلوم، لکه دا موجوده چې دی مکر ورته وایي په عربی کې، او قید ورته وایي، په یو پټه طریقه څوک نیول، دا هم یو خفیه طریقې باندې الله یو مصیبت راوست، یو عذاب راوست، یو وبا او یو طاعون الله راوست. نو دې نه ځان به ته بچ ګڼئ، کوئ چې مړی سم نشته، دا هم ښه خبره نه ده. مړه موږ خپل طاقت شته، موږ سره ډاکټر شته، موږ سره دارو شته، موږ ته یې سم څوک نشي ویلی. لکه هغه ښځو چې مار چیستی عورت مارچ زما وجود او زما مرضی، دا په ټوله دنیا کې دا وتل، زما ګمان دا دی چې الله په دې خفه شو. زما وجود دی، زما مرضی ده، زما په وجود کې د چا هېڅ طاقت نشته. الله وایي داسې به نه وی، ګورې ځمکه به په ځمکه به دې وردننه ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. د داسې طرف نه به در باندې عذاب راولم چې ستا په شعور او په فهم کې به نه راځي. پته به راته نه لګي څه شی دی، کوم ځای نه راغلی، څه علاج یې دی، الله وخوره. یا به ځمکه وشنم به پې وردننه کم تاسو، زما د عذاب نه تاسو ځان په امن ګڼئ. تاسو وایئ چې خدای پاک عذاب نشي راوستی، تاسو وایئ چې زما وجود زما دی، د په دې کې خدای وس نه چلېږي. ځمکه به وشلم په وردن نه به کړم، یا د داسې طرف نه به د عذاب راولم چې ستاسو وهم و ګمان کې بني، ته به پې پوهېږې نه، د هغه عذاب په چل به نه پوهېږي چې څنګه یې ختم کړم. او یأخذهم فی تقلبهم، اوړې راوړې به د دنیا کار به کې، اوده به راوبدې نیسي. او یأخذهم علی تخوف، او یا که بیا دې وروستو پړه کې یره م راله که نه، بیا دې م نه پرېږدي، بیا به دې م راونیسي. څه شوي پرده، څه شو هغه چې پردې پورې به ټوقې کولې، او پرده چې دی نو دا ظلم دی، ظلم د قرآن آیت پورې ټوقې کولې، نن ولې په پردو کې ناست دی. بازارونو کې خدای په هغه بازارونه بند کړل که نه، خدای پاک په هغه نن وایي په سپین کې چې بچا اسکاپ په سره و نو 400 یورو به جرمانه کو، 400 د هغوی روپۍ دا به جرمانه و چې اسکاپ ولې په سره 400 به جرمانه کو. نن چې بې اسکاپه ګرځي 400 جرمانه کوي.
هغه خلکو چې د مخ پردې پورې به ټوکې او ملنډې کولې نن هغې ته خدای په زور ور واچوله اچی که نه اچی بازارونو کې به ګرځېدل کور کې کینې که نه کینې زما طاقت مقابله کولی شي کینې که نه کینې کور نه بار به نه راوځي کور کې به هم یو بل نه لرې کینې د الله خول نن پردې پورې ټوکې کولې په زور یې به پرده وکړه ازادي به یې کوله په زور یې په کور کینول اسکاپ پورې به خندا کول او اسکاپ نه چې جرمانی در باندې لګي او د قرآن شریف پورې به استهزاء کول نو نن ستا په امریکا کې نن ستا د هغې په اجلاس کې د قرآن شریف تلاوت کېږي او بانګونو پورې به ټوکې کولې چغې به یې ورپسې والې نن په یورپ کې هم لګیا دي خلک او چغې به یې په جوماتونو کې په لوډ سپیکر بانګونه وایي چې علاج یې دقه دی ان بطش ربک لشدید د خدای ګرفت چې راشي د هغې نه څوک نه بچ کېږي خلکو به وي یاره دا عذابونه په دې غریبانانو راځي په دې مالدارو نه راځي نن ټول مالداري ونیول نن چې په کومو ملکونو د عذاب راغلی دی ټول د اقوام متحده ویټو پاور والا دي او چې کوم غریب ملکونه دي لکه افریقا کې په هغوی نشته هغه خدای ساتلی دي غریبانانو باندې نشته هغه خدای وساتل او په دې غټو یې راوستل که نن چل ولا نه ورځي د خدای آیتونو پورې ټوکې به نه کوو د الله د عذاب نه به ځان دا نه ګڼو چې بس څه کوم به ما خدای نشي نیولی افامنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون دا به نه وایي چې مړی اسم نشته ما ته اسم څوک څه نشي ویلی د الله د عذاب نه به یره کوي او که دا یره نه کوي او ځان مکمل محفوظ ګڼئ چې اسم نشته نو لوی تاوان کې به پرېوځي د مارونو انشاءالله ګمان دا کوو چې خدای پاک دا شی دا وبا که خیري ختمه انشاءالله خلک یې منځونو ته متوجه کړل خلک یې ځان ته الله متوجه کړل خلکو چغې والې خلکو توبې وویستې خلکو استغفار وکړه خلکو الله نه معافي وغوښته او دا به کوو انشاءالله زمونږ به ایمان د ایمان چې کله رب العالمین یو آفت او یو سزا راولي نو موږ به الله ته رجوع کوو الله ته جړا به کوو او چې کم احتیاطي تدابیر دي ما تاسو ته مخکې جمعه ویلو د هغې نه مخکې جمعه ویلو د هغې احتیاطي تدابیرو به مونږ خیال ساتو چې دا شی خور نه شي په دې وجه مونږ د جمعې منځونه مختصر کړل او ما ویلي هغه جمعه مې ویلي او بله مې ویلي اوس هم وایم خیر دی چې کوم د بار میلمانه وي نو هغوی به زموږ وروڼه دي مونږ پرې خوشحالېږو چې راځي خو خیر دی په خپلو علاقو کې دی یو جمعه مو کوم تاسو اشینې ختم شوي دي او خپل احتیاط به کوو مونځ به مونږ په کم کوو ښه انشاءالله آینده جمعه به په هم کوو انشاءالله چې هغې پورې خدای ختم کړي او دا خدای نه سوال کوو چې الله پاک دا وبا ختمه کړي دا مصیبت خدای پاک د مسلمانانو نه ختم کړي رب العالمین او الله تعالی د ټولو چې کم پکې بیماران دي الله یې ټول له شفا ورکړي الله یې روغ صحتونه ورکړي او چې کم پکې مړه دي خدای دې شهادت اجر نصیب وګرځولی کړي او خدای د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي د ټولو اسلامي ملکونو د الله د دې وبا د دې مصیبت نه حفاظت وکړي او خدای پاک زموږ د جوماتونو رونق بیا بحال کړي الله زموږ د جمعو رونق بیا بحال کړي الله زموږ د درسونو زموږ د مدرسو رونق پروردګاره بیا بحال کړي الله د قرآن او د حدیثو درسونه او دې د مدې ورځو کې به خلقو علماء تفسیر دورې کولې ټولې بندې شوې دي الله دا بیا بحال کړي الله حرمینو کې طواف بیا بحال کړي عمره او حجونه د رمضان پکې الله عمرې او حجونه پکې الله بحال کړي او د رسول الله مبارک سلام ته څوک نشته چې ودرېږي بندي الله دغه بیا چالو کې پروردګاره موږ دې په ګناه نه ویلي یو په څه غلطۍ موږ معافي غواړو زموږ غلطي ګناهونه موږ ته معاف کړي الله دا سوال کوي د خدای د ګناه معافي وغواړي استغفار توبې وباسئ رب العالمین ته الله موږ ته دا د ګناه وجه ده الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي او خدای زموږ دا الله ظلم نه کوي خدا زموږ نه غلطۍ شوي دي موږ ګناه کړی ده الله خفه شوی دی نو هغه الله خفګان دی الله دې مونږ ته معافي وکړي الله مونږ ته معافي وکړي او زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي برحمتک یا ارحم